سلام ملګرو، جوړ په خیر. دا ویډیو د بزنس ایمیل اړوند ده. بزنس ایمیل څه شی ده او بزنس ایمیل څه ضرورت لري مو په بزنس کې. اوس دا بزنس ایمیل ده info@nexad.lc.net. دا له 18 آباد د gmail.com په ځای باندې yahoo.com په ځای باندې ستاسو د کمپنۍ نوم nexad.lc.net لکه داسې راغلی ده. دا په بزنس کې مهم رول لري، ځکه چېرته تاسو دغه ډومین چې استفاده ونه کړئ، د بزنس ایمیل استفاده ونه کړئ، تاسو به جیمیل استفاده کوئ. جیمیل باندې چې کله ایمیل تاسو وکړئ سپلایر ته، برانډ ته، هغه دومره مهم نه ورته ښکاري، ستاسو د بزنس په حیث نه ورته ښکاري، نه تاسو بزنس هغو ته رسمي ښکارېږي. کله چې تاسو له خپل رسمي ایمیل څخه ایمیل وکړئ چې تاسو کمپنۍ په نامه باندې، هغه ډېر په وخت سره او ډېر صحیح ځواب درکوي او تاسو سره ډیل کوي. نو تاسو باید همداسې یو رسمي ایمیل جوړ کړئ. دا ایمیل څنګه ګورئ، زه غواړم چې له دې ایمیله دلته یو ایمیل وکړم. راځم ایمیل کوم، ګوره فرام له دغه ایمیل ځي ورسره زه یو ایمیل کوم. دې ایمیل ته اوس دې ایمیل ته ما یو ایمیل وکړو، زه به ایمیل وکړم ټیسټ بزنس ایمیل. ټیسټ ایمیل به وکړم، سند به یې کړم. دا ایمیل اوس سینډ شو. راځه وګورم په جیمیل کې دا ایمیل وګوره چې کوم کس ته ایمیل لاړ، کوم ایمیل چې ما ایمیل کړی ولو هغو ته ایمیل راغی. سبجیکټ کې چې دی ټیسټ بزنس ایمیل، ایمیل چا طرف راغلی ده info@nexad.lc.net. دا د ګور جیمیل چې نه دا اوس یو بزنس ایمیل شو. که چېرته تاسو دا ایمیل نه لرئ، زه کولی شم دا ایمیل درته جوړ کړم، یا خپله هڅه وکړئ چې دا بزنس ایمیل جوړ کړئ او له دې استفاده وکړئ. ښه وخت ښې چارې. او دا یې هم بل ایمیل admin@lewal.lc.net. lewal.lc.net اوس د کمپنۍ نوم شو، او اډمین چې د خپله اداري بخش اړوند مربوط ایمیل ده، که د انفو اړوند مربوط وي، کانټاکټس مربوط وي، هغه هر څه ټول کوي، هغه کولی شي. لټ را دې خواته لټ را دې طرف ته دا ډومین چې ده د خپلې کمپنۍ نوم ده، دا ته وایي بزنس ایمیل. دا هم بل ایمیل شو. مخکنی ایمیل چې ولې nexad.lc.net و، دا ده lewal.lc.net. نو که تاسو داسې ایمیلونه په کار ولو، زه خدمت کې یم، تاسو ته یې په کم مصرف او په کم وخت کې درته جوړوم. ښه وخت ښې چارې.